سلامونه زما ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. که تاسو هم پرابلمز لرئ د بخار سره او سپیشلی د پوزې په سر تور بخارونه چې پیدا کیږي او هم کېدای شي چې هغه تور نه وي د پوستکي لاندې وي څو ښکاره کیږي نه نارمل سپین زیړ رنګ بخارونه وي او جنرالي که تاسو بخار لرئ د مخ په سر نو تاسو ته زه نن داسې یو فیس ماسک ښیم چې دا کولی شي په دې شیانو باندې کم سي ختم خو به نه سي خو کمیږي. زما نه ځینې دوستان ریکویسټ یې کړی و چې داسې یو فیس ماسک وښیه سپیشلي د پوزې دپاره پوزې په سر چې بلیک هیډز وي نو تور بخارونه خالونه چې پوزې په سر وي د هغه حل موږ ته وښیه. نو اصلي وجه د دې بخار چې پوز په سر یا جنرالي په مخ باندې بخار چې پیدا کیږي وجه یې دا ده چې د تاسو د پوستکي غوړي نسی کولی بیرون راوځي نو ستاسو د پوستکي سوریان ټول بند سي او غوړي لاندې پاتې سي او هغه غوړي کلک سي وچ سي کلک سي نو دغه نه بیا بخار جوړیږي. نو د دې لپاره موږ غواړو چې همیشه د خپل سکین صفا وساتو همیشه د خپل سکین سوریان خلاص کو چې غوړي راوځي او دا نیچرل غوړي ده د سکین هر څوک لري او دا غوړي د سکین چې دا د چا مخ ډېر ښه ساتي د چا مخ تر و تازه ساتي هیلدي ساتي صحتمند ساتي نو دا غوړي ته ضرورت هم لري سکین مګم دا غوړي چې زیات سي یا آوټ اف کنټرول سي لکه د هورمون وجه د لاسه یا ځینې نور خوراک وجه د لاسه بیا دا ځینې وخت بخار راباسي نو موږ همیشه کوشش کوو چې خپل د پوستکي سوریان صفا وساتو. نو په دې ویډیو کې تاسو ته زه داسې یو فیس پیلینګ ښیم ماسک نه ده پیلینګ ده په دې چې غواړو چې پوستکی پې باندې ایسته کړو پوستکي تازه سي او دا څوک هفته کې یو وارې استفاده کوي. نو شروع کوو. نو ګرانو دوستانو د دې نه مخکې چې زه تاسو سره دا فیس پیلینګ شیر کوم اول باید موږ د خپل سکین آماده کو د خپل سکین ریډي کو او هغه موږ په دې کوو چې زموږ د مخ پوستکی نرم سي او سوریان خلاص سي. دغه نه مخکې چې بیا موږ د خپل بخار غواړو راوځي غوړي راوځي دغه نه مخکې باید خپل سکین دا سوریان د خپل پوستکي سوریان خلاص کو هغه دپاره تاسو یا سټیم بات واخلئ یعنی لاړ سئ حمام وکئ حمام نه معنا مې ده حمام نه تنها نارمل شاور یا ځان مینځل نه ښیمه د رښتیانو په تفت کې په ګرم هوا کې په ګرم اوبو کې ښه ګرم ځای کې کینئ او پرېږدئ چې دا پوستکی نرم سي ټول دا تفت ستاسو په سکین کې لاړ سي ستاسو پوستکي سوریان ټول خلاص سي نو هغه وخت دغه نه بعد موږ بیا دا پیلینګ استفاده کوو او فایده هم ډېر کوي. نو زه تاسو ته ښیم که تاسو حمام ته نسئ تلئ یعنې بیرون یا کور کې حمام نسئ جوړولی هسې خو کولی سئ باتروم ښه ګرم کوئ خو د هغه نه هم ښه فایده چې کوي ډایرکټلي موږ اوس دلته کوو اوبه جوشوو او هغه کې داسې ریپاک یا ټاول چې ورته وایي هغه په سر باندې ږدو او یو 15 تر 10 منټ پورې خپل پوستکی نرموو. نو تاسو د خپل د حمام دپاره اوس کولی سئ دغسې اوبه جوش کړئ یو نیم لیټر اوبه پرېږدئ چې ښه جوش سي. نو کله چې دا اوبه ستاسو جوش سو دا اوس راواخلئ د دې نه مخکې چې تاسو اوس جوش اوبه راواخلئ تاسو ځان ته یو تشت سطل یا دیګی یو شی راواخلئ په هغه کې داسې یو 2 قاشق مالګه واچوئ. مالګه ډېر فایده کوي د پوستکي سوریان خلاصولو سره ډېر هیلپ کوي. نو داسې چې کله مالګه واچوه دې کې اوس تاسو د خپل جوش اوبه خالي کړئ احتیاط وکړئ چې ځان هم نه سوځوئ زه هم دلته لږ ډارېږم مالګه ښه پکې مکس کړئ چې دا مالګه ویلې سي ټول پکې. نو ګرانو دوستانو اوس ما جوش اوبه دلته په دیګي کې مې واچوه مالګې سره مې مکس کړه اوس دا خپل ویښته تاسو ټول راواخلئ او وتړئ او داسې یو ریپاک ځان ته راواخلئ دا ریپاک تاسو خپل سر باندې کېږدئ او یا ځان تفت ته آماده تاسو ته ودرېږه وښیم
نفس مې بند سو دا خو بیخي اوکې ما 4 دقیقې تقریبا 4 دقیقې 5 دقیقې مې تیر شي او 2 دقیقې نورم تفت کې ځان بندوم دوستانو زما آخري دقیقه پاتې ده چې زما 10 منټ پوره سي څو بجې دي یو منټ نه تیریږي ها پورا سو 10 minutes دوستانو 10 minutes پورا سو اوس به موږ کله چې تاسو هم د خپل مخ ته حمام ورکه یا تفتم ورکه اوس موږ سٹارټ کوو په پیلینګ باندې سو ګرانو دوستانو د فیس پیلینګ دپاره موږ لیمو راخلو مګم ما اورنج راواخیسته په دې چې لیمو زما پوستکی ډېر سنسیټیو ده او دا پیلینګ لږ زیات اګریسیو ده لږ ډېر قوي ده نو پوستکی یو څه زخمي کیږي نو دې د لاسه زه غواړم چې ډېر ونسي دا کار او پوستکی زخمي نسي نو دغه په ځای زه اورنج استفاده کوم اورنج دومره هغه نه لري اسید نه لري نو بیا سوایم کم کوي او که تاسو مخ هم سنسیټیو وي او یا تاسو عادت نه یې لیمو سره بیا اورنج راواخلئ دا اورنج جوس داسې یو کوچني باول کې واچوئ خستې او شیان ترنه لرې کړئ اوس په دې لیمو جوس کې یا د اورنج جوس کې دومره بوره ګډ کړئ چې دا بوره پکې خشته سي نو که تاسو نه غواړئ چې ډېر مصرف وسي او تاسو تر هغو لا نه پوهېږئ دا ماسک تاسو باندې لګېږي نه ښه لګېږي یا بد لګېږي ډېر کم وکئ ضروري نه ده چې تاسو ډېر استفاده وکئ نو زه په دې کې اوس دومره بوره ګډوم څومره چې پکار وي چې دا بوره پکې خشته سي دا لږ زیات پکار لري بوره ختم سو مګم د دې خشته نه سو پرې زه ځم لږ نور بوره راواخلم سو دوستانو اوس که لږ نور بوره پکې ګډوو دا خو ټول بوره یې وخوړه تاسو لږ استفاده وکئ ښه داسې وکئ چې تاسو یو قاشق راواخلئ یو قاشق اورنج جوس کې دا یو 2 قاشق شاید بوره پکار سي دا پکې ګډ کئ زما بیا دغه بوره بدې سیږي نو که مصرف سي لږ زیات فاین دا تاسو هم کولی سئ په ځان باندې استفاده کوئ نه تنها په مخ سو دا اوکې ده اوس د دې نه مقصد داسې یو ټینګ کریم جوړ سي سو ګرانو دوستانو دې سکرب کې تنه بوره ده او تنه اورنج ده اورنج خو فایدې ډېرې لري بوره داسې خاص فایده نه لري بوره کې نه ویټامین سته هیڅ شی نسته بوره تنه دې دپاره موږ استفاده کوو چې لکه پیلینګ په حساب باندې پوستکی ایسته کي نو د بورې نور کوم خاص فایده پکې نسته بوره نقص کوي اصلا بوره ښه شی ده نه چې وخورې او که ووهې په مخ فایده نه کوي دومره خاص تنه دې دپاره ده چې زموږ پوستکی ایسته کي سوریان خلاص کي او اورنج ډېر زیات فایدې لري اورنج بهترین شی د لیمو هم اورنج ویټامین سی ډېر لري مخ ته هایډریشن ورکوي د مخ ګونجې کموي د مخ کولاګین بیرته جوړوي سو یا نیچرل بوټوکس په حساب کار کوي اورنج نو اوس موږ د خپل ویښته بندوو لمر هم راغی یو ښایسته لمر ده بیرون یاره چکر ته لاړ سو څه وکړو کور کې ناست ویډیو جوړو سو اوس بیا د ګندګي کار شروع کیږي ګوتې متې لرې کړئ مشوارې لرې کړئ لاقت خیر ده سو دا اوس په مخ ووهئ او هغه ځایو کې چې تاسو ډېر زیات کلک بخارونه لرئ اصل کې خو په ټول مخ ووهئ نشا کوکو جوړ سو مخورئ پوره ده ټول یا دا خو سم خوږ ده اوکې دا هم په مخ ووهه
تاسو ته صحیح وښیم د نږدې نه. سو کله چې تاسو دا هم د خپل په مخ ووهه، اوس هغه ځای کې چې زما زیاتر د مخ دغه لاندې ځینې شاوخوا کې بخار ده، خو دا اصلا د پوزې دپاره ما ښودلی و، بلیک هیډز دپاره، دې دپاره چې ستاسو د مخ سوریان خلاص سي. سو اوس مونږه مساج ډېر امپورټنټ ده، دا کوو. احتیاط کوئ، دا بوره چې پکې ده دونه آرام شی نه ده، دا جلد یو څه سور کوي، کیدای سي هم که ډېر زیات وکړئ لږ زخم سي، پوستکی سور سي، نو په آرامي وکړئ هر شی چې کوئ. پوزه 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 ښایسته پوزه جوړیږي. او نه تنها پوزې دپاره، تاسو که د خوله شاوخوا کې داسې لږ ډارک سکین هم لږ تور وي، یا دا ځایونه سپیشلي د ښځو همیشه دا ځایونه لږ ډارک وي، نو دا دې د لاسه ده په دې چې پوستکی دلته نه ایسته کېږي، د ښځو پوستکی پاتې سي او هغه چې ټول سي راټول سي، پوستکی تازه نه سي، پوستکی خیرن سي او هغه بیا داسې تور ښکاري. نو که تاسو غواړئ چې یاره دا لمر مزوری ډېر، نو دا توروالی که غواړئ کم کې د خوله شاوخوا کې دلته مساج کوئ بوره، چې پوستکی ایسته سي او پوستکی نوی سي. لږ ګندګي زیات کیږي، خیال کوئ. زما هم دا اوس لاندې کالي باندې شیان توی سول، دا بهتر ده په حمام کې څوک وکړي دا ټول کارونه. الله شاکوکو جان قنداری را قربان، الله شاکوکو جان. پوستکی ښایسته کیږي. والا دا نرم بوره ده، دا دونه خطرناک بوره نه ده، په دې چې دا ډېر میده بوره ده. ما فکر کو چې دا به اوس ډېر خطرناک وي. ما په خپله بوره والا دروغ نه وایم، ما نه ده ټرای کړی، په دې چې ما غوښته اکسټرا د بلیک هیډز دپاره دا تاسو ته وښیم. نو بلیک هیډز دپاره بوره لږ زیات قوي شی څوک په کار لري چې دا پوستکی ټول ایسته سي، ډېر کلک پوستکی وي چې هغه ایسته سي. زه نارملي استفاده کوم د ایکسفولیشن دپاره د نخود اوړه سره د وریژې اوړه، دا خو ما د خپل په نور ویډیوګانو کې هم تاسو ته ویلی ده. نو زه همیشه استفاده کوم نخود اوړه سره د وریژې اوړه، دا زه اته هر دویمه ورځ استفاده کوم. ماسک په حساب یا ایکسفولیشن په حساب، مقصد چې پوستکی د چا صفا پاتې سي. او دا اوس چې دا ښیم هغه کسانو دپاره ده چې رښتیانو ډېر زیات بلیک هیډز لري، نو ډېر قوي بلیک هیډز لري چې هغه په بل شي نه ایسته کېږي، هغه باید داسې ډېر کلک پیلینګ وي چې دا داسې ومخې او پوستکی لرې کې او لاندې بیا هم بلیک هیډز نه ایسته کېږي دونه په اساني. دا چې بیا حمام وکړي، ښه نرم سي پوستکی، ورپسې پیلینګ وکړي، بیا ورپسې بیا هم که نه کم سوي یا تللي، بیا مجبور نو ایکسټریکټ یې کړي، په خپله راوباسئ. هغه چل نو زه چاته نسم ښودلی، تاسو په خپله ښه پوهېږئ چې څه رقم. همیشه خپل مخ سوریان خلاص ساتئ، په خپله کمیږي بلیک هیډ. اوکې، زه اوس ځمه دوستانو، خپل مخ مینځمه په دې چې وچ سو، بیا تاسو ته راځم نور شیان ښیم. سو ګرانو دوستانو، دا ما خپل مخ ومینځه، بېرته راغلمه. بوره پرې نږدې ویښتو کې چې بیا کار هم خرابېږي. بوره باید ټول صفا سي، ښه هېڅ شی په مخ پرې نږدې، او که نه داسې ویښته نه دی ویښتو کې د کلک نښتې وي، ویښته دې شکېږي ټول برش کېږي نه. سو دا سایډ د ویښتو سایډ ښه صفا ومینځئ. یا دوستانو، اوس چې کله ما دا ماسک یا دا پیلینګ مې اوس ووهه، زه په کار لرم او تاسو هم په کار لرئ چې د خپل پوستکی غوړ کړئ. نو تاسو کولی سئ نارمل کریم نه استفاده وکړئ، تاسو کولی سئ د مستو نه استفاده وکړئ، تاسو کولی سئ د کور سامان نه استفاده وکړئ. نو زه تاسو ته ښیم چې زه څه شی استفاده کوم،
چې دا د مخ جست هایډریټینګ دپاره چې غوړ سي لږ بیرته نیچرل پروډکټ استفاده کومه. او هغه کسان چې ډېر زیات غوړ مخ لري هغوی دپاره هم یو شی لرمه. سو تاسو ته اوس ښیم یو بل ماسک فیس ماسک زه جوړوم. ماسک نه سمال یو ماسک دی چې بس په مخ وهې او مخ ته یې ښه ښایسته غوړ کېږي نیچرلي. هغه کسان چې ډېر بد غوړ مخ لري چې بیخي یعنې داسې غوړ مخ لري په صابون مینځي په هر شي مینځي پوستکی نه نارمل کېږي هغه دپاره زه شات ښیمه چې شات ته نه خالص شات په مخ ووهه یو څو دقیقې داسې وموښه او مخ ومینځه. شات نه مخ غوړوي نیچرلي غوړوي داسې نارمل چې دا وچ نه سي مخ دې نه پرېږدي چې وچ سي مګر مخ دې نه غوړوي ستا د مخ غوړي نه زیاتوي د مخ غوړي د نور هم درته کنټرول کوي. سو هغه کسان چې ډېر بد بخار لري او ډېر بد غوړ مخ لري هغه دپاره شات زه وایمه ریکمنډ کومه. او هغه کسان چې بې حده زیاته سکین یې ډرای وي زما په خپله دا حال ده سره لږه چې مخکې بخار ډېر لرم بر زما سکین ډېر سخت ډرای ده. سو هغه دپاره دا ما دلته الریډي پرې کړی اووکاډو ده. هغه کسان چې سکین یې ډېر ډېر سخت وچ وي دا اووکاډو په خپله ویټامین ای لري دې کې ډېر زیات ښه غوړیسته ده سکین دپاره او د مخ ډراینس نیچرلي کموي. سو دا ده. او هغه کسان چې نارمل سکین لري نه ډېر غوړ او نه ډېر وچ مستې ډېر فایده کوي. سو او ځینې کسان چې وایي زه غواړم چې د ما مخ کې هر ویټامین وي سو کولی سي شات مستې او دا هم ګډ کې. نو زه اوس غواړم چې د دې ټول شیانو نه لږ لږ واچوم خپل فیس ماسک دپاره په دې چې په دې هر شي کې علیحده علیحده ویټامین او ښه شیان شته دي. سو مستې ځان ته خپل ویټامین لري او هني ځان ته خپله ضد میکروب ده سو بخار ته ډېر فایده کوي. نو دا زه دلته دا درې واړه شیان ګډوم څو ښه شو. سو دې کې به واچوم تاسو ته وښیم. سو یو قاشق داسې شات راواخلئ پلس دا چې ما مخکې دلته اووکاډو میده که زما نستوړې نو اوس مونږ دا مکس کوو ټول. ښه بوی کوي زه خو وږې سولمه. اوکې دا هم زمونږ هایډریټینګ ماسک او دا زما مخ سره له اوسه ډېر ډرای سوی ده. تاسو وینئ چې زه خبرې کوم مخ مې داسې کش کش کېږي زما مخ ډېر ډرای ده. سو دې دپاره ما دپاره دا ډېر ښه شی ده او تاسو هم که ډېر ډرای سکین لرئ حتما استفاده وکړئ ډېر فایده کوي. ډېر کریمونو نه د ډېر ماسکونو نه بازار کې چې خرڅېږي دا بهترین شی ده. پکې کیمیایي مواد نسته خراب شیان نسته چې سکین د تاسو نورم خراب کړي یا ګونجې واچوي. دا شیان ټول نیچرل پروډکټس دي دا استفاده کوي. سو بیا یو ځل یې ویښته وتړو دا ځل پورته کوم بیا یو ځل یې زما ویښته لا وچ سوي نه دي دا به بیا یو وارې وتړو او بیا لمر راغی. هر ځل چې زه ماسک یا پیلینګ به هم مر را پیدا سي. داسې ښه احساس کوي داسې ښه نرم نرم لګېږي په مخ باندې. بې دغه ګندګي خو اوسو چې سم ګندګي اوسي. اوس نو زه ځان احساس کوم چې ما خو ټول هفتې دپاره د خپل سکین مې اماده که. اوس نیکسټ بل هفتې ته چې هر شی بیرون کې کېږي ودیسي خو زما سکین آماده سو. حتی تاسو د سترګو لاندې هم وهلی سئ. نارملي چې تاسو بازار کې کریم یا شیان چې اخلئ هغه کې نشته د سترګو لاندې مه وهئ د خوله دغه ځایو کې مه وهئ په دې چې دا ځایونه ډېر حساس وي ډېر نازک
پوستکی وي سپیشلی د سترګو لاندې په دې چې بیا ګونجې اچوي مګم دا ټول نیچرل پروډکټ ده بیا وایم ټول نیچرل ده او نقص نه کوي او دا تاسو هم کولی شئ سترګو لاندې هم ووهئ اوکے یو 2 منٹ صبر کو मेरी खूबसूरती का राज है नेचुरल प्रोडक्ट्स मजाक कोमा यार मजाक कोमा اوکے زما اوس مخ مینځم سو ګرانو دوستانو ما د خپل مخ دغه اوس ومینځه ولا ټوله بوره خلاصه سوله ټوله بوره په دې ماسک باندې خلاص سو څلغه چې دا ماسک دونه استفاده کوم هم نه زه نارملي د خپل د وریجې اوړه ماسک استفاده کوم هغه زما په مخ باندې ښه لګېږي نو ګرانو دوستانو اوس خو ما تاسو ته دا سکرب وښوده دا د بورې سکرب ټول بوره پکې خلاصه سوله داسې کار تاسو ونه کوئ یو قاشق بوره راواخلئ هغه کې بس لیمو ګډ کوئ لیمو یا اورنج څونه چې په کار وي ما غوندې ونه کوئ دا غلط کار و خو خیر دا زه اوس کولی شم چې نور ځایونه پې باندې هم ښایسته کړمه لکه تاسو کولی شئ د خپل د لاس شا دا ځای همیشه ډارک وي تاسو وینئ زما هم ډارک ده پلس د زنګون ځایونه د پښې زنګون هغه ځایونه هم داسې ډارک وي او پوستکی ډېر ډرای وي سو دا تاسو کولی شئ په شاور کې استفاده کوئ نو دا به زه هم استفاده کوم په شاور کې پښې که ستاسو پښې ډېر داسې خیره پکې سریخ وي او یا تاسو ډېر زیات چپلق اغوندئ بیرون ته یعنې داسې لوڅ بوټان اغوندئ زیاتر وخت چې څوک په سمر کې ځم چې زه لوڅ شیان اغوندم زما پښې ډرای کیږي او پوستکی یې ډارک کیږي سو تاسو کولی شئ پښې لاندې پښې پورته تاسو کولی شئ خپل ټول ځان پې باندې ښایسته کوئ په دې باندې سو یا دا د تاسو پوستکی نوی کوي نو همیشه چې تاسو خپل سکین کې ګورئ پوستکی کلک ده پوستکی نه ایسته کیږي په خپله او تاسو لږ کومک باید وکړئ خپل سکین سره چې هغه تازه سکین راسي نوی سکین راسي نو ګرانو دوستانو دا هم زما فیس سکرب د پوزې دپاره اصلا خو د پوزې دپاره وه نو خدای وکړي چې تاسو سره دا کومک وکړي تاسو ټرای وکړئ او بیا ماته ووایئ چې تاسو باندې دا ماسک ښه ولګېده که ښه ونه لګېده زه خو فعلا چې احساس کوم ډېر ښه احساس کوم او پوستکی هم کم سواده حتی زه چې دا اوس داسې لاس وهم پوستکی ایسته کیږي سو یا دس از اکچولی ښه شی ده او ویټامین هم پکې شته ده نو خدای وکړي چې تاسو دا استفاده کوئ او ستاسو دا د پوزې بخارونه او شیان کم سي مګم دا باید تاسو همیشه استفاده کوئ زه اصلا اکسفولیټر چې ورته وایي همدغه شی سکرب چې تاسو جوړوئ چې پیلینګ په حساب کار وکړي هر هفته زه کوم حتی زیات کوم حتی هر دومه ورځ کوم خو هغه دونه اګریسیو نه وي هغه د بورې نه نه جوړ سوی هغه ما مخکې وویلې د اوړو نه د نخود اوړه او د وریجې اوړه پکې ګډ سوی وي هغه دومره اګریسیو نه ده مګم دا هم سړی په میاشت کې یو وارې وکړي ښه شی ده پوستکی کمپلیټلی نوی کیږي زه هم د اوس احساس کوم زما پوستکی بالکل نرم سو لکه بیبي غوندې او د پوزې بخار پرابلم چې دا هغه شاید دا شیان ورته فایده کوي مګم شاید پوره ختم نسی نو تاسو حمام وکئ ډېر زیات حمام وکئ همیشه سوریان صفا کوئ او همیشه دا پیلینګ په استفاده کوئ او که بیا هم فایده یې ونه کړو نو مجبور ډاکټر ته لاړ شئ او هغوی بیا راباسي پوزې سوریان خالي کوي او بیا دغه نه بعد همیشه پوزه صفا ساتئ چې نور بند نسی نو تاسو ټولو ته ښه ورځ غواړم خوشحاله اوسئ love you guys bye bye